د صدقه الفطر یعنی سرسایه په اړه یو بل مهمه مسله اکثر زموږ مسافر ورونه چې په خارج کې اوسېږي هغه دې پوښتنه کوي. اوس کوم کسان چې په خارج کې اوسېږي هغه غواړي چې خپله صدقه الفطر په خپل وطن کې یو غریب ته ورکړي، نو دی به صدقه الفطر د کم ځای د حساب څخه باسي. مثلا دی اوسېږي په یوه ملک کې، هلته د غنمو یا د وربشو یا د خرماو قیمت یو کم دی، یعنی کم ریټ دی. دی چې په کم ملک کې اوسېږي هلته د خرما یا د وربشو یا د غنمو قیمت لوړ دی. اوس دی به دغه وطن چې د اصلي وطن دی چې قریبانو مور پلاره پکښې د هغه قیمت په حسابه صدقه الفطر ورکوي، او که یا چې دی په کم ملک کې اوسېږي. علما لیکي زموږ د فقه کتابونو په دې باندې وضاحت کوي چې سړی په کم ځای کې اوسېږي د ده سرسایه او د نابالغه بچانو سرسایه دی به د هغه قیمت د حسابه ورکوي، د هغه ملک د حسابه به ورکوي چې په کم ملک کې دی اوسېږي. مثلا دی په سعودي کې اوسېږي، دی په قطر کې اوسېږي، دی په دوبۍ کې اوسېږي، دی په لندن کې اوسېږي. په لندن او دوبۍ قطر او سعودي کې چې د دې شان څومره قیمت جوړیږي هغه قیمت به دی خپل وطن ته اصلي که چیرې خپل وطن کې د هغه صدقه الفطر مسکین ته ورکول هغه اندازه به اصلي، بیا به هلته د ده وکیلان قریبان به یې پر محتاج او غریبان باندې بیشي. او پاته سو د ده بالغه بچان یا د ده کور والا، د ده بالغه بچان یا د ده کور والا هغوی چې بیا په کم ملک کې د هغوی حساب بیا د هغه ملک مطابق باسي. ما درته وویل دی خو په سعودي کې اوسېږي، په سعودي کې د غنمو قیمت یو ریټ دی او د وربشو قیمت یو دی، د خرما قیمت بل دی او د کشمش قیمت. دی چې د هر شي سرسایه د خپل خوښ مطابق ورکوي، دی به د خپل او د نابالغه اولادو سرسایه د هغه ملک چې دی پکې اوسېږي مثلا سعودي د هغه د حسابه ورکوي، که هلته نه ورکوي هغونه قدر پیسې به دی خپل ملک ته اصلي هلته به غریبانو ته ورکوي. پاته سو د هغه اولاد چې بالغه دی یا میرمن ده د هغې صدقه الفطر بیا په هغه ملک چې د ده میرمن یا اولاد چې د ده وطن اصلي دی د هغه حساب څخه به بیا ورکوي. او کوشش دا وکړي چې که چیرې محتاج کسان په کم ځای کې ډېرې وي هلته د خپل سرسایه واستوي. یو خدایي چې خپل ملک یې د غریبانو د مستحقینو ډک وي هغه باید اول په خپل کور کې، یعنی مطلب قریبان کور، دا مطلب نه چې خپل زوی ته ورکړي، نه صحیح کېږي، بلکې په خپل کور کې مطلب ستا ورور دی ستاسې په تقسیم او په ویش جلا دی، ستا قریب دی هغه تا ته نږدې شاوخوا دی اول بیا هغه ته ورکوي. که هغه نه ستا همسایګان دي ستا کلیوال دي، که هغه نه بیا به لرې ولایت ته استوي، که هغه نه بیا به بل ملک ته استوي. او که چیرې داسې وي چې ستا په ملک ستا په همسایګانو کې ستا په قریبانو کې محتاجه کسان ډېر وي، ته هغه پرېږدې بل علاقې ته استوي، دا د هغوی حق تلفي دی چې ته یې کوي. نو په کار دا دی کم کسان چې بیا په خارج کې اوسېږي هغوی دا وایي چې په خارج کې دومرې محتاجین نشته، لکه زما په خپل ملک کې زما قریبان یا زما دوستان چې کم دي، بیا هغه کولی سي چې دغه صدقه الفطر واستوي. خو شرط دا دی چې دغه صدقه الفطر به د عیدګاه د لمانځه در مخه استوي. اوس یو بله مهمه مسله په دې کې شته. بعض وخت کې یو ځای کې اختر وي، د ده چې کوم وطن یې اصلي دی مثلا پاکستان، په هغه کې اختر نه دی، دی په سعودي کې اوسېږي د ده اختر دی، دی به صدقه الفطر څنګه ورکوي؟ دی به د خپل حساب څخه په هغه ورځ باندې چې د ده اختر وي یا په روژه کې به لاره استوي چې محتاج کسان وي صدقه الفطر به ادا کوي. د پاکستان اختر او د عیدګاه لمانځه ته نه کتل کېږي، دی چې په کم ملک کې اوسېږي هغه ته کتل کېږي. اوس که چیرې بعض کسان بیا دلته اوسېږي یا په کم ملک کې اوسېږي هلته بیا د عیدګاه لمونځ چې کوم دی هلته د عیدګاه لمونځ د هغه د عیدګاه د لمانځه در مخه باید ادا سي، د سهار د سوېدو څخه د عیدګاه د لمانځه در مخه. ما درته وویل که چیرې بیا داسې محتاجه وي، غریبان وي، مسکینان وي، مسافر وي یا قرضداره وي او یا مریضان وي، ته محتاج وبولې چې دا ته باید زه سرسایه اوس لا ورکم، په روژه کې عمر کولی سې، په دې کې هېڅ حرج نشته. د صدقه الفطر په باره کې مې وضاحت درته وکړي چې کم شی ورکولی سې. 3.5 کیلو خرما، 3.5 کیلو کشمش، 3.5 کیلو وربشه او څلرم پاو کم 2 یا 2 کیلو غنم. که چیرې غنم نه وي او یا خرما او کشمش دا شی نه وي یا د دې څخه علاوه پیسو ته ضرورت وي، بیا به د دې چې کوم حساب جوړېږي پیسو څونه حساب جوړېږي هغونې پیسې به بیا ورکوي. د پاو کم 2 کیلو یا احتیاطي 2 کیلو غنم 100 روپۍ دي درمیانه،
د 3.5 کیلو خرما څومره قیمت دی او د 3.5 کیلو کشمش څونه قیمت دی د 3.5 کیلو وربشې څونه قیمت دی دا ټول درمیانه هغه به مسکین ته ورکوي دا صدقه الفطر به چا ته ورکو یو خدای چې دا فقرا ورته ورکول کیږي یعنی مطلب هر هغه کسان چې د ماښام پر ګوله باندې طاقت او قدرت نه لري او یا بالکل و فقر ته نږدې وي خو د خپل حیا او د ډیر زیات عزت په خاطر باندې فقر نشي کولای ډیر غریبان مسکینان زموږ ستاسو په علاقو کې ستا موږ خدای لازم بلې خامخا د امام ته ورکول لیکن ضروري نه ده که ستا د علاقې امام محتاج وي فقیر وي دا به په تنخوا کې نه بلکې جلا به احسانا ورکوي او که چیرې داسې وي چې د هغه نه علاوه په کلي او معاشره کې په قریبانو کې د ډیر زیات محتاج وي بیا به هغه ته ورکوي خامخا امام ته ضروري نه دی او دوم مسکینانو ته به ورکوي دریم هغه کسان چې د الله په لار کې وتلي وي اکا مجاهدین وي یا تبلیغیان وي یا طالب العلمان وي دا کسان او څلورم دا چې مسافر یو خواته تللی وي او خپل توشه خلاص شوی وي خپل دومره قدرت نه لري چې خپل اکمالات په خپله وکړي نو هغه مسافر ته عمر کولی شي او پنځم دا غارم یعنی قرضداره هغه سړی چې ډېر پورونه ورباندې باندې وي یا ولور پر باندې وي هغه سړی ته ورکول هم افضله دی او بل یو بل قسم چې کوم دی هغه دا چې د بعضو اوقاتو کې د حکومت د طرف څخه یو عامل مقرر شوی چې هغه د عشر او زکاتونه راټولوي چې هغه ته ورکړي ادا کړي خو افضله دا ده چې مسکینان او فقرا او وابن سبیل مسافر او دغه رقم دا قرضداران چې هغه قرضدار وي دې ته ورکول ډېر زیات فضیلت لري اوس که چیرې ستا خپل ورور قرضدار دی ستا خپل ورور غریب او مسکین او فقیر دی صدقه الفطر ورکولی شي که نه که چیرې ستا ورور ستا څخه په تقسیم جلا دی یا جلا نه دی ستا سر دی خو ته خپله سرسایه په خپله باسې ورکولی شي البته ثواب لا لري ستا غریب ورور دی ستا غریبه خور ده هغه ستا نه جلا ده خو ته غواړې چې صدقه الفطر هغې ته ورکړم بلکل ورکولی شي په دې کې وسیله رحمي او قرابت هم خیال ساتل کیږي دا نور زیات فضیلت لري اول د قریبانو حق دی په قریب کې چې کم څوک ډېر زیات محتاج وي هغه ته به ورکوي بیا ستا په قریبانو کې داسې قریبان چې هغې لرې قریبان دي اکا وي د اکا زوی وي یا اخښی وي یا بل وي خو هغه محتاج وي هغوی ته ورکول د ټولو زیات فضیلت لري ځکه دا ستا قریبان دي دا د قرابت په وجه هم پر تا باندې حق لري ځکه دا صدقة الفطر وایم دغه ته چې غنیان ته خو الله مال ورکړی دي فقراو د غنیان د سرسایه او د صدقة الفطر په وجه باندې خپل حاجت پوره کړي او جامې او یا د خوراک او د څښاک اسباب پوره کړي د دې سره مشابهت وکړي دا خو د دې دغه لپاره نو ستا قریبان چې محتاج وي هغه باید ته په خپلو پیسو باندې دومره ونازوې په صدقة الفطر باندې چې دی د اختر ټول حوایج په دې باندې پوره کړي صدقة الفطر به څه وخت ورکوي صدقة الفطر افضل وخت خدا دی چې کله د اختر د سهار سپېدې وچاودلې د عیدګاه د لمانځه د مخه دا وخت به باسي که چیرې سړی داسې وي چې زه په دا وخت کې هغه محتاجه سړي ته نسم رسولی هغه زما نه لرې دی زما قریب دی زما څه لرې دی نو د صدقة الفطر چې کوم متعین وخت دی د هغه څخه مخکې په روژه کې عمر کولی شي هېڅ مشکل نه لري یا په روژه کې تا دومره محتاج ولیدي یا دومره مریض کس ولیدي یا دومره اړین کس ولیدي چې تا لازمه وبولل چې زما صدقة الفطر باید هغه ته زه ورکړم نو ورکول یې هغه ته په روژه کې افضل دی ځکه په دغه وخت کې د سهار د سپېدو څخه بیا د عیدګاه د لمانځه در مخه که چیرې سړی کوشش کوي چې هغه محتاجه کسان ته رسي هغه کیدای شي لري یا ستا قریب لري ته نه شي ورسولی نو د هغه دپاره بیا بهتر دا ده چې دغه صدقة الفطر دی د اختر څخه مخکې په روژه کې وباسي او هغه اړین او محتاجو کسان ته ورسي هېڅ مشکل نشته خو د عیدګاه د لمانځه وروسته بیا دا صدقة الفطر ثواب نه لري بیا دا یو نفلي صدقه ګرځي د عیدګاه د لمانځه در مخه به ورکوي د عیدګاه د لمانځه در مخه به ورکوي او دغه صدقة الفطر
که یو څوک پوروړي ستا پور پر باندې په پور کې نسې ورپرېښولی دا صدقة الفطر ورکه د یې قبضه کې د قبضې څخه وروسته اوس ورته ووایي چې زما پور پر تا باندې دی رایه که که چیرې دی ضرورت ورته لري یو څه نوره ساعه ورکه یو څه نور وخت دا پوروړي ته ورکړه الله به تا ته اجر درکړي دغه پیسې چې تا دته په صدقة الفطر کې ورکړلې دا به دی د خپل کور حاجت او ضرورت په پوره کړي